اصل د خپل اعمالو د وجه موږ برباد نشو. د اعمال انسان بربادي. ایو بادشاہ بارکه راځي او یغه یو ځل خپل رعایت را وغوښته او خپل رعایت کې یو کس را پاساوه وی تر دا وایي زمانه یریږي او که د الله تعالی نه یریږي. هغه حیران که چې زه بادشاہ ته څه ووایم؟ وی بادشاہ ته وایي زه د الله نه یریږم. وی فیصله یې وکړه چې دا سړی قتل کوي، سر ته نه پرې کوي. بل کس یې راپورته کړه وی ته راته ووایې چې ته د چا نه یریږي؟ زما نه یریږي او که د الله تعالی نه یریږي. هغه وایي دې سوچ کې چې که زه ورته وایم چې د الله نه یریږم نو په دې باندې خو مخکې یو سړی قتل کړ، راځه دا ورته ووایي چې زه ستا نه یریږم. نو بادشاہ ته وایي چې بادشاہ سلامت زه ستا نه یریږم. وایي دا هم قتل کوي. دریم کس یې راپورته کړه وایي دا راته وایي چې زما نه یریږي او که د الله تعالی نه یریږي. هغه هوښیار سړی و. هغه ته نه د الله نه یریږم او نه ستا نه یریږم، زه د خپل عمل نه یریږم. ځکه الله تعالی خو ظلم نه کوي، الله تعالی خو ظالم نه دی چې دغه نه ویریږم. ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله تعالی خو د ذرې برم ظلم نه کوي. وما ظلمهم الله، بل مقام کې الله فرمایي په دوی باندې خو موږ ظلم نه کړی ولکن كانوا انفسهم یظلمون، دوی په خپل ځان باندې ظلم کړی په سبب د ګناهونو، په سبب د نافرمانیو. الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. نن که موت هلاکیږو نو د خپل آخرت د وجه نه هلاکیږو، د خپل هغې دنیا د وجه نه هلاکیږو چې هغه دنیا به زما او ستا خرابیږي. لهذا د هغې دپاره تیاری کول پکار دي چې آخرت زما او ستا خراب نشي. او آخرت خرابیږي د بد عمل په سبب باندې، چې بد عمل انسان وکي نو آخرت به برباد شي. لهذا ما او تا دپاره د ټولو نه اهمه مسله په دنیا کې هغه خپل آخرت جوړول دي. د دې درسونو اصلي مقصد دا وي چې مونږ خپل آخرت جوړ کړو او د هغې دپاره تیاری وکړو. او دا د الله تعالی هغه قانون دی چې انبیا را لیږي، خپل کتابونه را لیږلي دي څه دپاره چې د مخلوق ربط الله سره جوړ شي، چې سبا دا بندگان بیا بانه ونه کي چې مونږ ته خو نذیر نه راغلی، مونږ ته خو بشیر نه راغلی. الله تعالی نذیر هم را لیږلی، الله تعالی بشیر هم را لیږلی دي، انبیا را لیږلي، کتابونه را لیږلي. د څه دپاره چې خپل آخرت په خپله جوړ کړي. او الله تعالی تا ته د هدایت لاره هم ښودلې او د جنت لاره هم ښودلې ده. او دواړه محنتونه، یو رحماني محنت دی چې انبیا را لیږلي، بل شیطانی محنت دی چې ابلیس او د هغه ملګري دي او په دنیا کې په خلکو باندې ګناهونه کوي. الله تعالی دې مونږ نیکان